بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. باب دې بیان د مسح کول په موضوع باندې. دا د او دا صد احکام نه بل حکم ذکر کړي چې هغه مسح په موضوع کول دي او دا زموږ د شریعت اسانی ده. مسح په لغت کې ویل کی امرار الید علی الشیء، لاس په شی باندې راخودل ته مسح ویل کېدل شي. او په اصطلاح کې په اصطلاح شریعت کې اصابه الید المبتله بالماء لحائل مخصوص فی زمن مخصوص. رسول للاس تی چې هغه لاس لن شی په بو باندې یو حائل تا یو مانع تا چې هغه مخصوص ته چې هغه موضوع ده یا جرابه ده په خاص زمانہ کې دته لکی مسح. لفظ خوب چې د دې جمع چې کوم راځي نو خفاف راځي. دا ته ویل کېدلی شي چې د چمړې نه جوړ وي او تلبسو علی الرجل او خپې ته پخپو کېدلی شي نو دې ته خوف ویل کېدلی شي. او چا داسې تعبیر کړی دی الساتر للقدمین الی الکعبین فاکثر من جلد وغیره. موضوع چې کوم دا هغه شی ته لیکي چې هغه پټون کې قدمون لره تر د پړکو پورې یا د پړکو نه زیات وي، هغه بیا موضوع هغه څرمن وي او که څرمن نه علاوه بل شي. نو د جرابې باندې د موضوع اطلاق کېدلی شي. په حدیث انس بن مالک راغلی په امام دولابي ذکر کړی دی، دا نه به اسناد صحیح نقل کړی چې انس بن مالک رضی الله عنه هغه په جرابه باندې مسح کوله. نو کس وتی ویل چې دا جرابې دي استلین نو په مسح وکړل، په دې څنګه مسح وکړه؟ او ورته انهما خفان ولكنهما من صوف. دا موزي دي لیکن سر د وړۍ نه جوړي دي. نو په د خف اطلاق دا کله په موضوع باندې کېدلی شي، د په جرابه باندې کېدلی شي. ځکه موږ د تعریف کو چې خف څه ویل کېږي الساتر للقدمین الى الكعبین فاکثر سواء كان من جلد یا من جلد او غیره. هغه پټون کې قدمونو لرا تر د پړکو پورې ک د سرمای نه کړه سرمای نه بغیر د بلشي نه. نو رخصت په دې مسح الخفین کې دا موږ ته شریعت کړی دی. بیا در چې مسح په موضوع باندې په دې باندې احادیث متواتره دلالت کوي. حدیث دا حسن بصری هغه فرمایي حدثني 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه. وای ما ته او یا کسانو صحابه کرامو بیان کړي چې نبی له سلام په موضوع باندې مسح کړی دا، او یا کسانو او یا صحابه کرام. امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه فرمایي چې د مسح د موضوع باره کې زما په سره کې هیڅ قسم اشکال نشته، بلکې کې تلويخ احادیث نقل لي تلويخ. امام ابن المبارک نقل لی هغه وی مسح الخفین چې کوم دا دی په جواز کې وای دی چې اختلاف نشته دی، اتفاق دی. خلاف چې کړه اهل بدع وکړي دي. بدعتيان څوک دي؟ معتزله، خوارج. هغه خلاف کړي، هغه یو مسح په موضوع باندې دا جایز نه ده او هغه دغه حدیث نه مني. د دې وجه نه اهل سنت والجماعت هغه په خپل عقاید کې دام لیکلي دي چې و نر المسح على الخفين. زموږ عقیده دار چې په موضوع باندې موږ مسح جایز ګڼو، لکه امام طحاوی چې خپل عقیده لیکلي ده العقیده الطحاویه او دی شرح العقیده الواسطه کې هم راشي ان شاء الله چې په موضوع باندې مسح کول دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. هغه په عقیده کې ځکه داخله کړي وا چې دا په عقیده کې د دیو جن داخل کړي چې مبتدعين د دین انکار کړي او لحاظ دا انکار په وجه باندې د عقیدی مسله وګرځیدله. نو دا اتفاقی مسله د اهل سنت والجماعت په منځ کې اختلاف چې کړي نو صرف معتزله او خوارج کړي دي. د دې باره کې به احکام ذکر کړي. عن المغیرة ابن شعبة رضی الله عنه، مغیرہ ابن شعبہ نے روایت تے قرد فرمائی كنت مع النبي صلی الله علیه وسلم، زومد نبی صلی الله علیه وسلم سرا فتوضا نو دسی کو نفاهویت مالاس ورختکلم مالاس ورغدکلم ایواوی لکی وګد کول او زوړندول او ورکته کول. ما وګدک د خپل لاسونه
لانزیا خفیه دې لپاره چې وباسم موزې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه اودس کاو. فقال پیغمبر فرمایل دعهما پرې دې دوړ لرم فإني ادخلتهما طاهرتين پس یقینا ما دا داخلي کړي خپوتا طاهرتين په داسې حال کې چې پاکي وي. فمسح عليهما نمسح وکړه باغي باندې متفق علیه دا حدیث بخاری مسلم نقل کړی. وللاربعه عنه الا النسائی اور څلور محدثین په روایت کې راغلي ما سوا د نسائی نه یعنی ترمذی ابو داود ابن ماجه دې په روایت کې راغلي وسه دا الفاظ چې ان نبی صلی الله علیه وسلم یقینا نبی صلی الله علیه وسلم مسح على الخف مسح کړي او پوښت طرف د موزي باندې هم واسفله پلانې طرف هم کړي او بر طرف باندې موږ لاندې طرف باندې مسح وکړه. وفي استاد ضعف په سند کې کمزوري ده. دا مخکې حدیث هغه بالکل صحیح دی او د بخاری مسلم حدیث دی لیکن دا وروسته جمله چې دا روایت کمزور دی. دا حدیث په دیو جبان ضعیف دی چې کاتب المغیره چې کوم دی کاتب المغیره هغه ضعیف راوی دی. دا ابن ابي حاتم په کتاب العلل کې ویلي دي چې دا حدیث محفوظ هغه نه دی. امام ترمذی له دا حدیث معلول له او بل دا چې روس صحیح حدیث علي بن ابي طالب رضی الله عنه را روان دي چې پای کې دا وضاحت سره ذکر دي چې په لاندې طرف د موضوع باندې نبی صلی الله علیه وسلم مسند کړي بلکې مسح په اوچت طرف د موضوع باندې اکولی شي. دا د حدیث او دغه معناګان شي. اوس فواید د حدیث یو فائدہ دا چې دا حدیث دلالت کوي په جواز د مسح الخفین باندې چې په موضوع باندې مسح کول دا جایز دي. دا مسله یاد لرئ چې په موضوع باندې مسح کول دا صرف رخصت ته ګوري که سړی را لګي خپېږي کنه نو ډیره بهتره ده لیکن کله کله رخصت باندې عمل دام کله بهتر ګرځي. لکه حدیث مستند احمد کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله څنګه په عزیمت باندې عمل خوښ ګڼي د قرنګي په رخصت باندې عمل خوښ ګڼي. بیا خاص کر کله چې خلق د یو مسلې نه انکار کوي کنه د یو مسلې نه انکار کوي او هغه مسله د رخصت وي نو بیا الته عمل کول په دې رخصت باندې افضل دي ځکه چې الته مسله واضح کیږي کړم. خو چې کله ټول خلک په قائل دي نو کو بیا ته په رخصت باندې عمل کې عزیمت باندې عمل کې جبه ډېر بهتره ده. نو خفي انزل عزیمت ته او دا مسله کول څه رخصت دي. بل مسله هغه دار چې د حدیث دا معلومه شو چې د موضوع باندې د مسح کول د لپاره شرط سره کمال طهارت یعنی کامل اودس پکار دی. نو کامل اودس ته په کوم ټیم کې پکار دی د کې دوه رائے دي. رائے د اکثر اهل المدارک جمهور اهل المرائد عالم چې کامل طهارت دا په وخت د مسح کې چې کوم دی په وخت د غسل کې معتبر دی په وخت د سکی غسل کې معتبر دی چې کله ته دا پخپو کې کنه نو په ټیم کې او په کامل طهارت کې ته یعنی اودس پوری پورا کړي او حدیث په دا حدیث په دلیل دی فإني ادخلتهما طاهرتين دا قول راځي دی. احناف حضرات وایي چې نه چې کله په تا مسح کوله دا غي نه مخکې چې کله د پیاو د سکیری دا او د اسنه مخکې تا مخکې چې ته په دغه کې په کامل طهارت کې نو اقل اعتبار دی په وخت دا غسل کې کامل طهارت له اعتبار نشته. لکه مثال په تور باندې هغه وایي یو سړی دی هغه په نیمه الټاو ته سمجایز دی کنه یو سړی دی او هغه لاول خپې وینځلې چې خپې وینځلې او د موزي په خپوک یو باقي نور او د شروع وکړو نو ام صحیح شو نو به په دې مسا کولی شي. جمهور علما ته وایي چې نه او د مکمل کې ارث اندامونه په ټول وینځي وروسته چې په خپوک له والی په مسا کولی شي او کلاوري خپې وینځلې او د په خپوک له باقي او د شروع وکړو لہذا دا په کامل طهارت په خپو نشي کنه لہذا مسا په نشي کولای. نو دا حنا په قول پر کې سره کمزور دي. هی بل په دې حدیث کې اسانتیا د شریعت د امت سره هغه ذکر کړل او درې مسله بل مسله دا معلومه شو چې په بیا د سې کې چې موزي په خپل کلی وی جرابینو لہذا مسله کو سری دا جایز دی. او بل مسله هغه دا چې مسله په اوچت طرف د موضوع باندې کول پکار دی پلان دی طرف د موضوع باندې مسله کو سری دا صحیح نه دی. ښه روس حدیث طالب ابي طالب رضی الله عنه په باب کې اگر روان دي دیو جن امام ابن القیم رحمه الله لیکلی دي هغه وایي چې په مسال الخفین کې لاندې طرف باندې مسله دا چرته په صحیح حدیث کې هغه ثابت نه دي. بل مسله دا معلومه شو چې کشر د مشر خدمت کولای شي د پیزار ولا پیزار ته استلې شي موزي ته استلې شي او دا بهتره عمل دی چې کشر د مشر خدمت کې مغیر ابن شعبہ د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کړي. بل مسله دا معلومه شو چې صحابه کرامو په ذهن کې هغه د خو انزل چې کوم دا معروف او مشهور
ځکه خو د پیغمبر د موضوع استلی نو رد په شیګانو باندې چې شیګان وای د موضوع د خپل مثلا د خپل انزل نشه بلکې د خپل مثلا موږ یو صحابه کرامو ذهن دا چې هغه بخ پینځلې ځکه خو د پیغمبر نه موضوع استلی کنه پته وته نه و بل فائدې دا معلومه شو چې کله ستا کشر دا په یو مسله نه پوهیږي هغه په کول پکار دی ها آیت د تعلیم ورکول تربیت ورکول د پیغمبر طریقه ده او بل فائدې دا معلومه شو چې او داسې کله چې سره تعاون کول بلی طریقه چې هغه د پاروبر راوړي یو لراوړي دا جایز دی یو هغه اندامونه انزل نو اندامونه انزل نه شروع سره مسله را روان ده لیکن تعاون کول په وګور راوړل کې وګور ارته کې دا جایز دی